رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. په حجة الوداع کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد و شهیدانو ته دعا وکړه. د هغه ځای څخه چې را رهیسو پر لارې یې ژړل. صحابه کرامو پوښتنه ځینې وکړه ولې ژاړې یا رسول الله؟ ویل د خپلو ورونو د شوق څخه ژاړم، یعنی د خپلو ورونو ولیدلو ته مې شوق دی، د هغو د لیدلو د شوقه ژاړم. صحابه کرامو ویل دغه دی، موږ ستا سره یو، آیا موږ ستا ورونه نه یو یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا تاسو زما اصحاب یاست، مگر زما ورونه هغه کسان دي چې تر ما وروسته راځي، چې هغه موږ او تاسو یو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مگر زما ورونه هغه کسان دي چې تر ما وروسته راځي، چې پر ما ایمان راوړي او زه نه يم لیدلی، د هغو ولیدلو ته مې شوق وسو او ومې ژړل. سبحان الله. یا رسول الله موږ په ټول عمر په تا پسې داسې نه دي ژړلي چې ته مو دې یادېدلی یې او ته ژاړې چې موږ دې یادېږو. موږ پر تا دونه ګران یو چې په موږ پسې ژاړې. څونه مهربانه یې یا رسول الله، تا موږ نه یو لیدلي او زموږ د ملاقات دپاره دونه تږي یې چې را پسې ژاړې. دا هغه حب دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د خپل امت سره لري. رسول الله رسول الله تعليم الإسلام رسول الله رسول الله. دا هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی چې د قیامت په ورځ به په خپل لاس د حوض کوثر خوږې اوبه درکوي او د هغه تر چښلو وروسته بیا هیڅکله نه تږي کېږي. دا هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی چې د قیامت په ورځ چې د امت پر پل صراط تیریږي، دی علیه الصلاة والسلام به د پل صراط سره ناست وي او دغه دعا به درته کوي یا رب سلم یا رب سلم، الهی په خیر یې تیر کې، الهی په خیر یې تیر کې. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله أخجلني قصيدي فكيف الوصف ما للوصف حد رسول الله يمنعني حيائي ويبدو وجه قافيتي يصد رسول الله أخجلني قصيدي.